مطالعه مو اوس پیل کړې ده که له لومړنیو وختونو نه مو د مطالعې عادت و چې همداسې مو مطالعه کوله؟ زه مفتي صاحب محترم ملا لا نه وم، د طالبي زمانه مې وله یعنې متعلم وم، نو هلته د ما د مطالعې سره شوق او مطالعه به مې کوله. دا اوس هم چې زه راتلم دلته نو اوس هم روح الماني را سره وله، نو ما ویل که زه ځان سره واخلم خلک به څه راته وایي، نو هغه مې هلته کېښودله. روح الماني د دې لپاره چې تاسو د تفسیر دوره لرئ؟ او تفسیر دوره لرم. زه بیا چې ځان سره ترجمه کوم روح الماني ځان سره وړم، لکه نور خو ځان سره قرآن شریف راخلي، زه تفسیر روح الماني را سره بس همغه آیات ترجمه او پاڼې همداسې اړوم، ځکه کتلي مې وي ټوله. نو مطالعې سره مې ډېره مخکې نه شوق و، او الحمدلله دا به تحدث بالنعمت دپاره ووایم یا تحدیث بالنعمت دپاره به یې ووایم. الحمدلله چې ما سره کوم شاګردان اوسېږي بیرته لاړ شي، نو د مطالعې یو ډېر لوی شوق یې پیدا سوی وي. نو مطالعه خو نو د ملا دپاره ده، همدغه د ملا وسله ده، د عالم دپاره.